د پښتونخوا وطن ډیر تاریخي ښار جنوبي وزیرستان مرکز واړه دلته د پښتون تحفظ مومنټ له اړخه را جوړه سوې دا درنه جلسه د دې جلسې ډیر قدرمن مشر د مظلومو قومو ترجمان مشر منظور احمد پښتون او دلته پر سټیج ناست زموږ ډیر قدرمن مشران سپینږیري زموږ خویندې ځوانانو ستاسو د ټولو په اجازه د ټولو تر مخه د پښتون تحفظ مومنټ هغه ننګیالي شهیدان چې د دې وطن د دې قام د خپلواکۍ لپاره خپل سرونه قربان کړل سردار عارف وزیر شهید د خړ کمر شهدا د 3 جون وانه شهدا ملي شهید ارمان لونی او ملي شهید عثمان خان کاکړ چې پر 20 جون باندې اتلین دی اول دغه ټول شهیدانو ته د دې پر قومي مبارزه باندې د دې پر سپېڅله انقلابي مبارزه باندې خراج عقیدت پېښوم عزیزانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دلته به مخکې هم ملګري پر دې موضوع باندې ډېر په تفصیل تاسو ته غږېدلي وي چې دلته کله هم ریاست ته د ډالرو ضرورت سي نو بیا دغه ریاست او د ده چې کم ګاونډي یا په دغه وار پالیټکس کې چې د ده ملګري کم ملکونه دي بیا دوی دلته راسي یو پالیسي جوړوي او د دې پالیسي لپاره میدان جنگ بیا دوی پښتونخوا وطن جوړ کړي په پښتونخوا وطن کې دلته یو وار دوی ترهګر ساتي ټریننګونه ورکوي دلته منصوبې ورته جوړوي او بیا چې کله جنگ کیږي او د جنگ مرکز هم دلته پښتونخوا وطن دی وګرځوي نو نن په داسې وخت کې موږ دغه جلسه کوو چې یو وار بیا نړیوال او د دې دغه د کرایې ملک دغه منصوبه جوړه کړې ده چې یو وار به بیا پښتونخوا وطن دلته ترهګري کیږي دلته به پښتانه وژل کیږي او د دې په اړه کې به دی د دنیا څخه ډالر اخلي او دلته به د پښتنو وسایل لوټي لکه څنګه چې د کرشي په اخوا باندې 8 میاشتې مخکې دا خلکو کومه لوبه وکړه افغانستان یې کومو خلکو ته حواله کوي اوس د کرشي دې خوا ته دغه پښتونخوا وطن هم دی هغه خلکو ته حواله کوي موږ دلته دغه خپل قام ته دا وایو دغه خپلو پښتنو ته دا وایو چې دغه خلکو چې هلته 8 میاشتې مخکې کوم وطن د دوی په حواله سلو د هغه نن صورتحال دا دی چې 15 ورځې مخکې د بین الاقوامي یو بیان راغلی ولو د اقوام متحده لخوا چې په افغانستان کې په دا روان کال کې به 10 لکه ماشومان د غذایي قلت د وجې څخه د ډېرو خطرناکو ناجوړۍ سره مخامخ کېږي چونکې هلته خوراک دی ته نسته هلته غربت دی نو هلته به دغه ماشومانو باندې دغه مرض لګېږي نو چې یو څوک هلته زما ماشومانو ته خوراک نسي ورپوره کولی نو هغه خلک به بیا دلته زموږ دا پښتونخوا وطن ته کومه ګټه راوړي خو د هغو یوه ګټه ده 20 کاله چې هغو کومه ګټه پنجاب او اسلام آباد ته رسولې ده اوس بیا دا منصوبه ده چې دا خلک به دلته مسلطه کوي او د دې ګټه به یوازې پنجاب او اسلام آباد ته ځي نور به دلته پښتانه مزیده ذلیله کېږي دلته به دهشتګردي مسلطه کېږي
او دا د دې مخنیوي موږ بل په یو طریقه نسو کولای چې موږ یوې ادارې ته اپیل وکړو یا موږ بلې ادارې ته اپیل وکړو یا موږ جهان ته اپیل وکړو یا دلته دا ریاست ته اپیل وکړو چونکې دا چاته چې موږ اپیلونه کوو دا ټول خلک په دې کې ملوث دي دا د دې په شریکه پالیسي ده موږ که اپیل کوو موږ به د خپل کامه څخه اپیل کوو چې تر څو پورې زموږ دغه کام نه وي راویښ سوی شعوري طور نه وي راویښ سوی قامي سیاست یې نه وي کړی قامي تنظیم یې نه وي جوړ کړی دلته هېڅوک امن نسي راوستلی نه ته خپلواکي ګټلی سې نو موږ دغه خپل د کامه څخه اپیل کوو چې تاسو به راولاړېږئ د دې شي مخنیوي به کوئ ولې دا وطن زما او ستا دی که چیرې په دې وطن کې امن ولو دلته روزګار ولو دلته زموږ خپلواک او اختیار ولو دا ټول پښتانه د پښتانه وطن هر بچی به د سیالۍ ژوند کوي او که خدای وکړه په دې وطن کې بدامني وله دلته دهشتګردي وله یا یو سړی هم د عزت ژوند نسو کولی نو دا زموږ کام به ولاړېږي او دا د دوی فریضه جوړېږي او بلې خواته عزیزانو چې دلته یوې خواته دغه حالت روان دی بیا د دې علاقې منتخبه نماینده د دې ولس په ووټو باندې منتخبه سوی زموږ علي وزیر چې د پښتون تحفظ مومنټ مرکزي مشر دی له تېرو 18 میاشتو څخه د کراچي په زندان کې دی پر دې باندې به هم دغه زموږ ولس غږېږي چې د علي وزیر کومه ګناه ده د کومې ګناه د وجې څخه دی د تېرو 18 میاشتو څخه د کراچي په زندان کې دی علي وزیر د دې پالیسي مخنیوی کوي چې دا کومه پالیسي دی جوړه کړې ده د ډالري جنګ دپاره پر پښتونخوا وطن باندې یو وار بیا دهشتګردي مسلطه کولو دپاره نو علي وزیر که په پارلمان کې وي که د پارلمان د باندې هر پلیټفارم وي دی د دې پالیسي مخنیوی کوي او علي وزیر دلته په زرونو او د لکونو خلکو په ووټو باندې منتخبه سوی دی د هغو ترجمان دی دی ځکه علي وزیر په جیل کې ساتلی دی چې د هغه د نظریې څخه د هغه د سوچ څخه دی ویره لري نور علي وزیر یوه ګناه نه ده کړې بیا تاسو یې وینئ عزیزانو وایي وخت کم دی پرچې راکړله زه به خپل مجلس سره مختصره کړمه اور تفصیل به بیا بل وخت مجلس وکړو خو صرف دومره درته وایم عزیزانو چې تر څو پورې موږ خپله په حیثیت کام اجتماعي طور نه یو سره منظمه سوي او کامي بیانیه مو نه خپله کړې موږ چې هر چا ته اپیل وکړو دا اپیل به بېوسه وي د دې څخه به دلته داسې یو بدلون نسي را چې په پښتونخوا وطن کې دلته پښتانه د یو ښه سباون سره مخامخ سي زموږ یوازینۍ لاره دا ده چې موږ دغه پښتانه په ټول سره منظمه کیږو او پر کامي پلیټفارم به سره یو ځای کیږو کامي مبارزه به کوو بیا خپل وطن ژغورلی سو که وخت مو بیا به مجلسونه کوو ډېره مننه